بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ټول اسلام کوم ملګرو. بیا هم سلام کیږي چې ورته کې او ما ته پته 30 پیسې اعظم دا سلام زه 30 کومه بخنه او معذرت دا د بیل پنځم رو جماعتي هغه سٹارټ تاسو دعاګانو سره او داسې برکتی داسې سپینګری برکتی چې سره لګي کنه الله پاک نه دی دا وګوره دا د سپینو د ډکو په خاطر هم الله پاک دې کوي دا تعالی الله برکت او همت درکړي راکړي دې هر سړی نشي ډیر خلک له ورکړي دا تعالی الله درکړي الله امين هم کې ګنده ما سره الله دې له نور ترقی درکړي او نور همت دې ټول مسلمانانو سره چې الله دې ټول پاکستان کې بادشاہ کې ټول ورکړي الله پاک دې نور مسلمانانو ټول مسلمانانو ته خدای هدایت الله پاک دې ول توفیق ورکړي او الله پاک دې ول وسع او طاقت ورکړي چې دې ټول بس غریب خلکو سره مرسته نو مان خو هر سړی ګټي او هر سړی پیسې ګټي دا پیسې د څه شی ده کنه چې دا پیسې د سړی د کورواله به خوښي د خپلو به خوښي مړه د پردو به خوښي پیسې به تا سره خو خوښ په د ټولې دنیا یې خو چې کله مردار شي مړ شي ډېر خلکو شهید شي هغه شهید شي مړ شو یا مردار شو یا شهید شي دا درې مرګ دي صحیح شوه نو بیا چې کله کور کې چې خلک دغه شو کله د سهار به ټول 3 بجې به مړ نه د غرمې به 3 بجې مړ نه د ماښام بانک سره به د جنازې اوچتېدو کوشش کوي ولې هغوی به وایي یاره وایي شپه د مړه وي دا خرابېږي وایي شید به شي کله وایي سپین به شي دا موبایل څه دی وایي کله وایي سپین به شي او کله وایي تور به شي څو رنګونه به بیا به په کور کې نیغ وخت هغه شپه به هم د باندې کور کې نه تېروي کومه شپه او د هغه خلکو دپاره چې کوم خلک په دا کور کې دي که هغه رور دی که هغه ښځه ده که هغه هر یوه رشته ده چې په دې کور کې دي د هغوی دپاره ارامه موږ نه ده کتلي شپه موږ نه کتلي ورځ موږ نه کتلي باران ته موږ نه کتلي وریځ ته موږ نه کتلي د پردي جیب نه غلا کول هر رنګې نیمه شپه باندې ټکسي چلول نیمه شپه باندې رکشه چلول هر یو کار موږ کړی خالي د هغه کور د خلکو دپاره چې دې خلکو له موږ راوړو او دې خلکو ته یې کېدو او دې خلکو ته دغه شو دغه دا کېدلیا پوه شوې چې دې خلکو ته یې کېدو او دلته دې خلکو له هر یو شی برابر کړو خدای دا دې ونې که موږ ته دا موبایل دلته ګرځوه که نه چې دې خلکو ته یې دغه کړو او دې خلکو له یې راوړي د بل سړي د ګیډې نه او د بل سړي نوړی راوچته کړو هر وړو هر رنګ ظلم کوو هر رنګ زیاتې کوو مزدوري هم کوو سخت هم کوو خو هغه کور ته خو بیا هغه کور نه دی موږ د 2 ګنټو دپاره نه پرېږدي 2 ګنټې موږ هغوی نه پرېږدي 2 ګنټې هغوی سردانه ټیم نه چې 2 ګنټې موږ پراته یو 2 ګنټې هغه مړی پروت دی 2 ګنټې هغه انسان چې کوم انسان هغه له شپه ورځ یو ځای کړي خفه خو ونه ما ته څه ویل چې په دې لار باندې دا سپی پروت یو مړي که نه نو خلک بیا هم خفګان کوي څه وایي الله وایي سپی دی وایي دا به چا په ګاډي والي خفګان خلک په سپیم کوي چې سپی داسې پروت دی که نه یو سړی وایي چې خفګان نو خفګان خلک په سپیم کوي سپی داسې پروت دی ځناور دي که نه هغوی د چا موت لکه زما ته په حیثیت باندې هېڅ شی هم نه دی هغه ځناور ته موږ وایو که نه چې الله دا سپی چا والي الله دا پیشو چا والي مرغۍ یا هر یو شی چې پرېوتی یا خوږي هغه له موږ هغه پټۍ هم کوو هر یو شی هم کوو خفګان پرې کوو نو خفګان خو موږ باندې هر سړی کې موږ یې په ځناورو کې داسې په موږ باندې هم خلک کوي نو زما دا میسج داسې دی د دې دپاره مې ته وکړو چې د کور دپاره موږ شپه ورځ یې وکړو بیا به نو تاسو د هغه چې کوم قبر ته به ځو چې کله موږ بیا دې کور کې نه پرېږدي که نه نو بیا الله پاک یو ځای موږ له جوړ کړی دی یو ځمکه کې لاندې یو ځای جوړ کړی چې موږ به هلته ورځو نو چې موږ د هغې ځای دپاره دونه څه وکړو که نه چې الله پاک ته موږ په اسکو سترګو او الله پاک لکه دې خلکو موږ بیا نه دی د دغه قبر ته هم بیا جهنم ته کله ورلړه کوي او د جهنم نه هم راولي بیا هم بل ځای ته راولي او بیا بل ځای ټیک یو ځای موږ له الله پاک هغه ځای کې یو ښه ماڼۍ موږ له راکړي او یو ښه دغه موږ له هلته راکړي دلته خاصې موږ دا خبره ژوند هم تېر کړه نم کور خپل شو نم څه خپل شول څوک هم بیا ګنټې له پرېږدي نه نو الله خپل کوي او الله ته ور نږدې شئ او الله پاک ته چې نږدې شوئ انسان د خلکو پسې هر څه وایي الله پاک ګوره د انسان نیتون زیمه ما ته به یو سړی وایي دا داسې دی دا غل دی دا دی دا دی اوسه پورې یو سړی په ما باندې څوک دا روژه مې په خولې ده چې را باندې ثابته کړه د روپۍ په ځای به وله لک ورکوم پوه شوې زه شکر یم رب ته د خپله غاړه نه دونه کلو ساتم که نه چې زما د وسه کېږي دا راسره ملګری کوي دلته په پېښور کې په دې صدر کې د هغه خپل د دنیا دکانونه ورسه دي دا ما سره هغه پکې هغې کې حصه کوي دې کې دا ما او هغه د الله د رضا دا نه چې د خلکو دې ښودلې دا زما یو سوچ دی ولې
اتیره پاڼې ما نور خلکو لم دغه کړو خو هغه راشن او دغه هغه یو کورونو دوه درې ځل خو دا داسې د روزهدار معنی دی چې هلته روژه ماته شي او زه یم الله پاک دې هر انسان ته دونه وس او توفیق ورکړي چې دا زما غریبان زما دا خلک دی دلته ابو راته یو وي عربیان ته راشي دا میډیا نه کوي میډیا زه د دې لپاره نه کوم خو زه یم کېدی شي دغسې ګوره داسې څنګه ګاډو کې روانې راشه تاسو ته خیر راشه څنګه ماته دا احساس چې پیدا خالي د دې احساس دپاره نو دا احساس چا کې راځي مننه ورونو الله هم تل خوشحاله او بال لره روژه مات جذباتو کې کله موږ راشو ګوره چې بخښنه مالۍ دا وګوره دا خلک نه دی دا د دوی قسمت دی دا زه نشم کوی دا هغه رب دوی له دا دانه هلته رارسوي قسم مې دې په رب یې که زه یې وکړم دا هغه رب دوی دی دا کوم دا سیستم دی ګورې دا ناست دی د دوی رزق رارسېدلی دلته او دلته دا د انتظار دی زه به یې څه وکړم الله هم تل خوشحاله او باد لره ژوندي اوسئ بریالي اوسئ باد صاحب وسلام